ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په انزرټ کې ډیر مهم ټیم چې هغه د میډیا ویل کیږي. صحیح ده. میډیا ځکه مهمه ده چې دا په پاور پوینټ کې چې کنه نه وي دا شنو دا لري پر ورته کی سمرا کچیر زراش مکنه په دې کې لومړی موږ سره ویډیو ده زوال ما دا لومړی پرېږدم مکنه زبرش ما د دین ورسو موږ سره زبرش دلته ورته لیکم چې فور ایگزامپل پریزنټیشن چې شو پریزنټیشن دا څنګه لیکل دا به څنګه کو دې نه بعد دا ډیلیټ کو سمرا را وشل تا هم کې چیرته را شو نیوز سلایډ ته نیوز سلایډ څنګه خو بلانک بخلو سیرا دا موږ سره پریزنټیشن شو کنه اوس په دې میډیا کې زوال ما بلانک ډاکومنټ زراش میډیا ته په میډیا کې ویډیو کې ګوره دوه خبرې وای دیس ډیوایس وای د دې کمپیوټر څخه راخلي کو انلاین ویډیوز کنه انلاین یو ویډیو د هغه تر راخلي سیدا نو زه ته چی کوم موږ سره انټرنیټ نشته کنه نو چې وو کو دیس ډیوایس افرین دیس ډیوایس باندې چې کله کلیک کو اوس تاسو سره ویډیو چیرته پرته را زرا زه مرته مارا شام موږ سره ویډیو فور ایگزامپل د تبو ګورو ویډیو کومه ودا زه په یو ویډیو ورته شو ښه زه فور ایگزامپل ورته ما چې راشه دا ویډیو د موږ سره انسرټ باندې کلیک ګوره دا ویډیو موږ سره څنګه شولا راغله کنه ویډیو را سره راغله زه غواړم دا کوښښ نه کوم نو ګوره دې نه ونی سره سي لیفت کلیک سره د سیګوره د سیر سره راغله صحیح شو لګ مانځ تا کا ګور د ویډیو در سره په داسې اندازه جوړه شو کنه دا څه کله چې دا راوخلو کنه موږ سره یو ویډیو فارمټ پنوم او یو پلی بیک پنوم باندې سب ټیب یا کنټیکچوال ټیب څنګه کیږي اوپن کیږي را سره خلاصيږي صحیح شو لکه دا پکچر کې موږ یې لکه چې پکچر کې را سره راغله ګوره پرې کې پلی ویډیو شروع کا اوکې بسم الله الرحمن الرحیم او د دې ځنه هم څنګه کولای شي پلی کولای شي وګوره ویډیو دا هغه ځنه پلی شو د دې ځنه څه پلی کولای شم ګوره دا ایریا صحیح شو دا ایریا هم را سره پلی شو او د دې ځنه کې چې تاسو پلی کوئ نو دې ځنه هم څنګه کولای شي پلی کولای شي بل چې دې موږ سره کنه کریکشن دې کریکشن موږ سره ګوره ته لکتواله راواله تیزواله ور سره راواله ګوره دا دې کې ور کی راور کی پام دې ورته بیا کلر رنگ دې موږ سره کوم سره رنگ کې راشي ګوره دې ځنه رنگ بدلېدل شي را سره صحیح شو بیا موږ سره ګوره مهمه خبر پوسټر فریم کې دا کچیرته تو ګورې کنه د یوټیوب او د فیسبوک کې یو کله چې ویډیو راغلی هغه ته مخکې ته یو تصویر جوړ کړی وي کله چې دا ویډیو پلی کې الان کې دا تصویر پکې نه وي خو دا تصویر به کړ د مخې باندې دی ته لګولې دا تصویر په دې کې دنه نشته دی یا کپکې وي او هغه ایریا نه وي د تمنیل وندل کیږي صحیح شو دا پوسټر دی زه ورته وایم کنه چې دا اوسنۍ دا سمو انتخاب کړل کنه کرنٹ فریم معنا دا اوسنۍ کوم ځای کې زولاړ ما دا فریم راته په ولګو دی باندې کلیک کا لګ انتظار ته ورته وک صحیح شو ګور پوسټر فریم سیټ وای ولګی کله چې ته لومړنۍ ځل ویډیو شروع کې کنه دی باندې به دا عکس راځي الان کې کله چې ویډیو شروع کوم ګور ویډیو شروع د دې ځای نه شوی پوهیږئ شروع د دې ځای نه شوی خو موږ سره چې وشول موږ سره هغه لومړنۍ تصویر ګور لومړنۍ تصویر کومې نه داري دا ما کوم ځای ورته سیټ کړ او پوسټر فریم نه ورته سیټ کړ دی باندې پوښي وګور دا کرن فریم دی زه ته نه حضرت دا سهان راشه دغه سها ورته وایم چې دا سهار سره سیدا دا سهار راکنه سره دا راته فریم کا نو راشه پوسټر فریم تر راشه چیو کا کرن فریم باندې کلیک کرن فریم سیټ تر راشه دا ویډیو بیا سره کا ګور ویډیو دې نه شروع شوی دا راشه ګور هغه مخین اول تصویر کوم یو دی دا ویډیو را شروع شوی دا نه صفر دا کنه او تراشه کله چې ویډیو شروع کوم نو ګور دا ځنه شروع کیږي دې ته پوسټر فریم کی بل ګور هغه سره سټایل دی دا سټایل ورته کا دا سټایل ورته کا څه شو دې ځنه دا سټایل فور ایگزامپل سټایل ورته کا زه به راوړم ریسیټ کوم ریسیټ کړه ګور دې ځنه څنګه شو ریسیټ شو سره ریسیټ ډیزاین ان سایز او ډیزاین دوه سره ریسیټ کا په دې فریم کې بل خبره شو ریسیټ فریم دا فریم کنه ختم کا ریسیټ فریم باندې څنګه کیږي بیرته نه ختميږي سمارا دې سټایل باندې پیږي کنه چې دا سټایل ورته کا ګور فور ایگزامپل دا سټایل ورته ورکړ ډیسکټاپ باندې برابر شو سره سیدام وګوره بل کوم سټایل ورته کې ریزن وګوره د تغیرات هم کرا وسره شي دا سټایل باندې سیدام راشه ویډیو شیپ کوم یو ډول شیپ راخلي دا څه شیپ وګوره یو شیپ کې را سره برابرې پام دی ورته دا څه شیپ کې راته برابر کا ګوره ویډیو دا شیپ کې برابر کړه یا نو سره راشه فور ایگزامپل دا شیپ کې را سره برابر کا ګوره ویډیو دا شیپ کې صحیح شو دا موږ سره ویډیو شو ویډیو بارډر کومه سي بارډر دې را سره واخلي دا نه پیږي ته کنه دا سي بارډر واخلي ویډیو افیکټ کومه سي افیکټ را سره شي بیول دا سي شیډو سیوري کومه سي راشي ریفلیکشن انعکاس د کومه سي کې ګلو زلار کومه سي کې سافټ ایج ګورم بیول سمرا دا نه پیږي بیا دې نو څنګه سره برینګ فارورډ او سنټرل لاین او دې باندې پیږي کنه پلی بیک دی پلی بیک کې ګوره بل کې خبر را سره بهشته دې نام زړه ویډیو کول شم چې پلی کوم چې وګم پلی کوم ګوره پلی میک بسم الله الرحمن دې نو څنګه سره اډ مارک دی اډ مارک لکه ورډ کې چې موږ ویلو بوک مارک کړی شي صحیح شو دا ایریا لکه نه زه غواړم دلته مارک اډ کوم راشه دې مارک اډ کا دلته راځم دغه ایریا کې زبر یو مارک اډ کوم راشه مارکیټ اوس ګوره زه دې مارک ته راځم دې باندې کړ کلیو کراتلی شي دې مارک ته راځه کلیو کا دلته دا بل مارک اډ کوم راشه دې باندې کلیو کا نو زه غواړم یو ځم دې سایت راشم ګوره دې سایت راځي یو ځم دې سایت راشم اوس مثلا
مثلا ته یو ویډیو تشریح کوي کنه پریزنټیشن ورکې دا ویډیو ورته راوړی دا ویډیو فقط هغه کومه تشریح تا کړی هغه مهم دا غځي نو بک مارک ورته استعمال سوري اډ مارک ورته وکاروا اډ بک مارک سی شو بک مارک ورته وکاروا نو بچي وګرل ته مخسرام اما هغه صاحب نه کلیو کوم هغه صاحب ته راوړي سره سی شو دی باندې پوښي بل ریموو بک مارک غواړم دا بک مارک نه لرم ریموو بک مارک باندې کول دا څنګه شیر سره لري شي بل ټریم خبره ده ټریم دا ویډیو غوډي راغټه راکنه زه غواړم دا ویډیو را کوښ نه کوم نو ټریم باندې کله کوم را کوښ نشي دي نه ونی سره سي زرا زه ورته دومره صحیح کړه سره ولا و څومره سلور منټ نه زه به خي ورته کوښ نه کړه سره یو منټ د سیګورا د دومره صحیح دیارلس چې شو درې دیش ګوره دې جن څنګه کولای شم دا څه کوښ نه کولای شم دی باندې پوښي چې تاسو اوکې باندې کړئ څه شو نو ګوره دا ویډیو را سره څنګه شو ډیره کوښ نه شو ګوره اوکې بسم الله الرحمن الرحیم د ویب ډیولپمنٹ سیدان دار دیر پاره اوکې بسم الله الرحمن الرحیم ټریم باندې پوښی کنه بل فیډ ډیوریشن دی فیډ ډیوریشن معنا دا کنه فیډن معنا وای کله چې ته دا ویډیو شروع کې نو आवाज دی لومړی وخت څومره تیز وي راشه زرا څه تکراروم ګوره دی چې قرار دی ګوره اوکې بسم الله الرحمن الرحیم قرار دی کنه دا لګ لګ سټپ بای سټپ څنګه کې را سره تیزی چې زرا شماوته دومره سره واخلا دومره شو کنه راشه ځان کېږي اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن د ویب ډیولپمنٹ هم دې وته دا ویډیو ګورا تیز قرار نه شروع کوي هم داسې تیز څنګه کیږي ورځي ورپسې فیډ اوټ وای کله چې اغلیدلی بری کنه څنګه وخت دا ویډیو شروع کوي आवाज ډیر کرا شي لګ تاسو ثاني باندې څنګه کیږي تیزیږي را سره فیډ ان معنا چې کله شروع کوي قرار راکاو فیډ اوټ معنا چې کله څنګه کوي ختمه هغه وخت څنګه قرار راکا ګورا اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن د ویب ډیولپمنٹ لومړنی کلاس دی صحیح ده په ویب ډیولپمنٹ کې زموږ هغه بيخي اساسي کوم ژبې چې تدریسيږي هغه مخکې یو HTML دی او یو سره CSS دی صحیح ده او دې کې داسې نور ژبې هم شته دي موږ سره موجود دي خو باندې ورته आवाज به ښه کرا نو دا پیډن او فایډ اوټ خبره بل والیوم زبر شمال به تر ریسټ کما سي شو چې والیوم لپاره زموږ دا आवाज پکار دی سیدا دا مې دا چې به خې ریسټ کړل ته هم راشه ناسې کرا سره به خې سره تمرا وسه اوس ګور دا ځ پلی کوم کنه ویډیو مې پلی کړ ته مې आवाज څنګه را سره واخله आवाज څه لور دا ټول لوري چې شو د سم اخره پر هاي میډیم منځنه انداز راخله صحیح ده هاي تیز راخله بخي په ویب ډیولپمنٹ کې زموږ چې دا میوټ معنا بخي غږ څنګه کا ورکا چې شو دلته غږ څنګه وی ورک وی را سره سیدا زبرش ما دلته ورته وایو چې دا د جن راشه ویډیو فارمټ نه پلی بیک او دلته ورته د میوټ نه څنګه شو هاي سپیډ ته وړو سمرا بل خبره مختلف شي کنه سٹارټ ان سرکل سپیډ سٹارټ اتوماتیکلی کله چې تراشي کنه دلته ګوره پریزنټ مود ته تراغلی کنه دلته راځه ویډیو خپل سٹارټ نشو لا کنه سرکل موډ کې ته سٹارټ کې نو کله چې زرا شم کنه دلته اتوماتیک څنګه وکما اتوماتیک دلته زرا شم پریزنټ موډ ته ځوړم څنګه کیږي راځه اوکې بسم الله الرحمن الرحیم کیږي راځه صحیح شو نو چې کله ته واړې کنه چې خپل چالان شون دې چې څنګه ورته کې اتوماتیک ورګي ان کلیک سیکوینس په کلیک سیکوینس کې راځه صحیح شو دې څنګه زواخلم دې څنګه راشه انټر ور کلیک وکړه هر ځکه چې کلیک کو بدا څنګه کیږي سره اوکې بسم الله ګوره دلته ولاړې کنه پلی کیږي څنګه کیږي سره کیږي بل چې زبر شم اتوماتیک واخلم ګوره پلی فول سکرین اوس ګوره فول سکرین کې نه ولا کنه کله چې زرا شم ګوره ته F5 کو هم به مستر شیشته جی پریزنټ موډ ته ځه F5 پریزنټیشن ته لاړه کنه ګوره اوس ویډیو بسم الله الرحمن الرحیم فول سکرین وخت فول سکرین نه ولا کنه نو دا مستر فول سکرین خبره ده چې دلته مستر څنګه کیږي فول سکرین نه سره راځي صحیح شو کچره چې نه چیک لري کوم به تاسو څنګه کیږي ورګه کیږي بس شو وای هاید وایل ناٹ پلیینګ کله چې پلی کوم باندې دا ویډیو را سره څنګه کوه هاید کوه هاید مکړه کنه زرا زما دې څنګه کوم دا چې موټر راغو راشه دې څنګه کلیک کوه اوکې بسم الله الرحمن الرحیم دا څنګه شي اساسي دومره شو کنه سیستم ګوره ورته صحیح دا ویډیو په خپل څه شي په دې کې هاید موجود دی خو HTML څه شو د ویډیو ختم شو کنه نو چې ختم شو ورته مې څنګه کا ورکه کړه بل لوپ انټل سټاپډ لوپ انټل سټاپ معنا دا چې لوپ تکرار کوو ور باندې چې کوه و چې ویډیو به ختم شو بس ختم شو نه به انسټال نه به کنه زرم چې ختمه ده بیره سره کوه چې کوه بیره سره کوه دلته راشه انټر ګورم سره شو سره زما دې زه سره ورسوم او دلته مشته موږ سره موجود ویډیو به بیره خپل څنګه شي اوکې بسم الله الرحمن الرحیم بیره تر سره نشو سره سی شو دا لوپ انټل سټاپ خبره ده بل ریوایند افټر پلیینګ ریوایند افټر پلیینګ څه کار کوي ګوره کله چې تراشه کنه دا ویډیو دا تصویر چې ته تراشه کنه دا براچ کنه دا چې کله دلته راورسیږي ګوره اوکې دا چې کله دلته راورسیږي کنه ګوره دلته ولاړ ده کنه پام دې زه درېږي را سره
درېږي هم دې ځای باندې که نه حضور دې ریوینټ آفټر پلینګ وایي ما چې دغه کله چې دې ځای ته راورسېده بیا راسره شو بیا هغه د سر تصویر راواخله هغه د اخري تصویر راسره مه راخله نو دا مې ورته انتخاب کړو راشه دې ځای دې ځای ریوینټ چک مو کړی سره موجود دي خو ایچ ډي کلیک ګوره بیا کوم تصویر راوسته هماغه سر تصویر نو په پوره ډول باندې سر کېږي انسرټ کیپشن ورته کې انسرټ کیپشن دلته معلومات دي هغه کې سیشن دا کیپشن خبره را سمرا دې باندې پوه شئ ها د دې نه وروسته موږ سره چې دی کنه پر انسرټ کې درس پاتې لري ښه انسرټ کې چې تراشم اډیو ته چې تراشم اډیو ودانې موږ سره کنه زه راځم دلته دی هوم ته پرې کوته مې نیوز سلایډ را ترا کا داس سلایډ سې شو دلته زه راځم دلته اډیو بو دلته هغه سې شو انسرټ تر راځم چیرته اډیو ته ورته اډیو ان مای پی سي کنه ریکارډ اډیو ان مای پی سي ما کمپیوټر کې ورته مې ریکارډ دی را سره سې شو چې دې کې اوس مو سره ریکارډ موجود اوسي اگر راشم کې ویډیو را سره ومني ورته وایو دا ویډیو نشته ښه یا داسې وکړو که نه وایس به دلته وایس به زه وګورم لږ صبر ته وکړه ښه زه دغه اډیو چې دی دا به ثبات ووایو څنګه موږ سره اډیو ولې خو ټولې ډیلیټ شوي دي نو دا ګوره بیا د کمپیوټر نه موږ اډیو راخلو سیشنونه دی انشاءالله سکرین شاټ به په بله ویډیو کې وایي ته فقط ویډیو باندې کار وکړه سمه